خپل علاقې گورنر دی خو ډېر د ښځو شوقین و نوجوان مو ښایسته مو مال او دولت هم ورسره ډېر و خو د ښځو شوق به یې کولو او خپلو کسانو ته به یې ویې چې کوم ځای کې هم تاسو داسې ښایسته زنانه ولیده نو ما ته وایې ما ته اډرس راکوئ پته یې راکوئ نو ده به ورپسې بیا چې کومه دی هغه پیسې یا څه هیله بهیله به نه جوړ کړي د حرامکارۍ مرتکب بشي د خدای شان د ګوره په دغه علاقه کې یوه غریبه کورنۍ ده پای کې یو جنۍ ده او د ښایست پې ختمه ده د هغې باره کې ورته چا معلومات ورکړل نو دی هغې ته پټ انعامات ولېږل پیغامات یې ور ولېږل چې دغه رنګې زه د حجاج بن یوسف راره یم او بس زه تا سره چې کومه دی نږدېکت غواړم هغې انکار وکړو ده ښه مضبوطې تحفې ولېږلې اوس مال دی که نه ګوره دوه فتنې دي یو مال دی یو جمال دی اوس ښځه ذات چې هغه د مال په فتنه کې ډېر زر غر کېږي دوکه اخلي او نارینه هغه د جمال په فتنه کې ډېر زر دوکه کېږي ښایست پسې دې پسې ښه شاهي تحفې رالې په دې جنۍ پسې د حجاج بن یوسف د وراره د طرف نه ګورنر دی نو دې جنۍ مور ته وویې چې دغه رنګې ګورنر ما پسې تحفې هم رالیږي پیغامونه هم رالیږي مور یې خو اول یقین نه کولو مور ته چې کومه هغه تحفې ورته ښکاره کړي ګوره دا شی نه رالیږلي مور یې د دې جنۍ وروڼو ته وویې خپلو بچو ته چې دغه رنګې د حجاج بن یوسف وراره ستاسو په خور پسې داسې قسمه هر څه رالیږي پیغامونه تحفې خو د وروڼو هم یقین نه راتلو چې چېرته زموږ غریبه کورنۍ او زموږ غریبه خور او هغې پسې داسې د غټ سړي پیغامونه راځي بهرحال دا ښځه جنۍ ډېره مجبوره شوه دې جوابي پیغام ور ولېږو که ته خامخا ما سره تعلق قایمول غواړې نو راشه زما وروڼو سره خبره وکړه رشته راوړه زما سره نکاح وکړه دوی زما سره نکاح نه کوم بغیر د نکاح نه تا سره چې کوم دی اشنایي کول غواړم د انکار وکړو دې وروڼو ته بار بار ووي وروڼې یقین نه کولو نو اخر د دې وروڼو ته ووي چې نن به هغه راځي زمونږ کا دا ګورنر وجه دا ده چې هغه ته پته لګېدلې ده چې نن د دې جنۍ وروڼه چېرته بهر ځي نو هغه به راځي نن دلته وروڼه وي ښه وایي زه نن پټېږو دلته ورته ده که کور نه وته اخوا بل ځای کې پټ شو چې د شپې تیاره شوه نو دغه چې ګورنر صاحب یو خادم ورسره دی په غلا باندې د شپې راغلی دغلته او کور ته ورننوت اول ته د جنۍ وروڼه رالل چې راننوت وګوري ګورنر راغلی دی مالته یې پرې راکېښودل غیرت کې رالل همهغه ځای کې چې کومه دی ټوکړې خو دا ګورنر او د جسم د اعضای ولا په چې کوم دی یو بوجۍ کې واچول او د حجاج بن یوسف دربار ته یې وړل ګوره ستا وراله دی حجاج بن یوسف تحقیق شروع کو کم خادم چې د ده سره تللی و هغې راونیولو د جنۍ نه معلومات وکړل نو خبره صحیح ثابته شوه چې او سړی ګیر شوی دی